در ریاض الصالحین باب نمبر 65 نوے باب شروع کیگی. باب ذکر الموت و کسر العمل. دا باب دے پا باردا مرگ یاد ساتنو کے چه مرگ ډیر ډیر یاد ساتے و کسر العمل او دا باب دے دا دنیا ارزوگانو داغے خواہشاتو کم ساتنو پا بارکے پا دلیل کے دا ریاض الصالحین اول آیت پیش کوی دا اللہ رب کائنات قال اللہ تعالی اللہ تعالی فرمائی کل نفس ہر یو زندہ سر ذائقۃ الموت دا بد مرگ ذائقہ مزہ دا بسکی و انما او یقینا توفون اجورکم پورا پورا به ورکړل شي اجورکم ستاسو بدله یوم القیامت په ورځ د قیامت فمن پس هر هغه څوک زحزح چې لره کړل شو بچ کړل شو ان النار د جهنم د اورنا و ادخل الجنه او داخل کړل شو جنت ته فقد فاز په تحقیق سره دغه انسان کامیاب شو ومل حیات الدنیا او نه د ژوند د دنیا الا مگر د متاع سودا دا سامان د الغرور دا دوکه. سوره آل عمران آیت نمبر 185. په دې آیت مبارکه کې الله رب العزت د مرګ او د مرګ نه پس د جزا د عمل ذکر کوي. د مرګ یو داسې حقیقت دی چې د آدم علیه السلام نه 19 تر قیامت پورې راتلون کې آخري انسان چې دی دا د قطعی یقیني کېدو اقرار کوي. مرګ نه یو انسان هم چې هغه د هر یو مذهب سره هر یو مسلک سره هر یو طبقه سره هغه هر یو انسان د دې اقرار کوي چې مرګ شته دی. د ابد الاباد ژوند درومدار دی په دې ارضي ژوند باندې. انسان هغه چیز دی چې د دې یو مرحله نه بلې مرحله ته انتقال کیږي. اوله اسم نه د مور او د پلار د هغه مادیاتو نه د هغه خاورې چې کوم خوراکي کړي هغه غذا نه نطفه جوړه شي نطفه انتقال وکړي د مور ګېډې ته مور ګېډې نه انتقال وشي دنیا طرف نه دنیا نه انتقال وشي قبر طرف ته قبر نه انتقال وشي بیا آخرت طرف ته او هغه آخرت چې دی بیا ابد الاباد ژوند دی بیا نه ختمېدونکی ژوند دی. بهرحال په دې آیت مبارکه کې الله رب العزت فرمایي چې ګورې ذایقه د مرګ چې دا به هر یو ذی روح چې دی چې هغه ساه لرونکی دی دا به خامخا د مرګ ذایقه سکی او ډېر عجیبه شی دی. ګورې مونږ اوس ژوندي یو که نه د دې څوک هم دا محسوس کوي نه چې آیا زه به مړ کېږه زه به دې دنیا نه ځم. انسان په دنیا په دندو کې مګن دی مشغول دی هېڅ پروا یې نشته دا د رزق د معاش سحر نه راپاسي تر هغه مسخوتن د شپې ماښامه پورې لګیا وي او د آخرت فکر چې دی دا بیخي نشته. ګورې دین اسلام چې دی دا د ترک دنیا تعلیم نه ورکوي چې تاسو دنیا پرېږدئ حلاله دنیا ګټئ مال ګټئ خو الله مه هېروئ. کومې دنیا سره الله هېر شي نو هغه ګورې دنیا نه ده بیا هغه عذاب دی. و انما او یقینا توفون اجورکم پورا پورا بدر کوي الله رب العزت اجورکم د ستاسو اجرونه تاسو ته به پورا پورا بدل درکوي یوم القیامت په ورځ د قیامت. پچا باندې به ظلم نه کیږي. الله رب العزت به د یو ذرې ورسره حساب کوي. اوس د انسان سوچ وکړي چې زما هر یو قدم په دې دنیا باندې چې اوچتېږي او لاندې ځمکې ته ښکته کیږي الله رب العزت به د دې ما سره حساب کوي. به دغه فکر چې د انسان په زړه کې کېناستو نو انشاءالله العزیز د انسان ژوند به صفایي. فمن زحزح پس څوک چې بچ کړل شو عن النار د جهنم د اور نه و ادخل الجنه او داخل شو د جنت ته فقط فاز په تحقیق سره د کامیاب شو. یعنی اصل کامیابی چې دا هغه د جنت داخله ده. ومل حیات الدنیا او نه د ژوند د دنیا الا متاع الغرور مگر دا د دوکې سودا ده. اکثر الفاظ کفریه الفاظ زمونږ د عام مسلمانانو د جبې نه اوزي. خیر د دنیا مو د خشي بیا به آخرت کې ورسره بیا ګورو نو ته د دنیا کې د مچس د تیلي ګرمایش ته نشي ټینګېدی نو ته به آخرت د جهنم د اور ته د خاورې نه ټینګې شي. ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور دا ژوند د دنیا چې دی دا د دوکې سودا ده. وما علینا الا البلاغ.